سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په کینیا کې د کینیا پولیسو خبر ورکړی ده چې د 40 ښځو هغه قاتل نن له زندانه تښتېدلی ده چې دی په ادمخور یا په خونخوار مشهوره و. هغه د ښځو قتلونه د خپلې مېرمنې له وژلو نه پیل کړي وو او د پولیسو دغه ادعاو ته ډیری ملکونو او ډیری غټو سیاستدانانو اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې څنګه یو قاتل کېدلی شي د 40 ښځو قاتل هغه له زندانه وځي. بلې خواته په ایران کې د پاکستانیو شیعه بس چپه شوې ده چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. چارواکي وایي چې پیښه د اګست د 20 شپې مهال په مرکزي ولایت یزید کې شوې ده او هغه بس عراق ته روان و. د پاکستان صدر آصف علي زرداري د بهرنیو چارو وزارت ته لارښودنه کړې ده چې مړي دې هېواد ته ولېږدول شي او له ژوبلو سره دې په وخت مرسته وشي. هر کال میلیونونه شیعه ګان د زیارت او دیني مراسمو لپاره عراق ته ځي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.